السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو، که چیرته تاسو وغواړئ چې د هر ډول ویزې لپاره که ستاسو ویزا سیاحتي وي، که ستاسو ویزا بشردوستانه وي او یا بل ډول ویزه وي، تاسو غواړئ د هغې لپاره د الوتکې ټیکټ فری واخلئ، ریزرو ټیکټ واخلئ، داسې یو ټیکټ واخلئ چې بالکل هغې باندې ستاسو مصرف ونه شي. نو په دې ویډیو کې ګرانو کتونکو زه تاسو ته د آنلاین ټیکټ اخیستلو داسې طریقې درښیم. که چیرې ستاسو ویزه نه وي راغلې، وار له مخې تاسو نه ریزرو ټیکټ غواړي، نو د ټیکټ اخیستلو مکمله طریقه انشاءالله په همدې ویډیو کې موږ تاسو سره شریکوو. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو، زموږ د یوټیوب په چینل کې به تاسو ته د ویزو په اړه بشپړ مکمل معلومات تاسو ته میلاو شي. که تاسو غواړئ چې بشردوستانه ویزې واخلئ یا نور ډول ویزې واخلئ، دلته د ویزو په اړه مکمل معلومات دي. ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ چې راشئ زموږ چینل نه کتنه وکړئ او له دې نه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. دلته به انشاءالله تاسو هر وخت نوي معلومات ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو، دلته وګورئ د البانیا ویزا یا مثال د کاناډا ویزا یا د بولیویا ویزا یا د سویزرلند ویزا، یا ګرانو کتونکو که چیرې تاسو وګورئ اوس مهال د برازیل ویزې ته ډیری دوستان نوملیکنه کوي. اولته کې ګرانو کتونکو کله چې دوی کنسلګرۍ ته د انټرویو یا د اپاینټمنټ لپاره ځي، نو له دوی نه ګرانو کتونکو د ټیکټ غوښتنه کوي. نو د الوتکې یا د جاز فری ټیکټ به تاسو د کوم ځای نه ترلاسه کوئ، هغه هم بالکل فری ټیکټ، ریزرو ټیکټ. وګورئ ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ چې دغه ټیکټ له دغه 3 سایټونو نه ترلاسه کړئ. دلته وګورئ ګرانو کتونکو، اول نمبر باندې زموږ سره قطر ایروی ده، چې قطر ایروی د تهران نه، د پاکستان نه او مختلفو نورو هیوادونو نه همدا اوس دوی پروازونه لري او دوی ټیکټونه ورکوي. بیا ګرانو کتونکو ترکش ایرلند دی، د دې نه هم تاسو کولی شئ چې ځان لپاره فری ریزرو ټیکټ واخلئ. همدغسې ګرانو کتونکو یونایټډ ایرلند نه هم تاسو کولی شئ چې فری ټیکټ یا ریزرو ټیکټ واخلئ. ګرانو کتونکو، دغه 3 واړه سایټونو لینک ما تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو کولی شئ هغې نه پې کلیک واخلئ او تاسو لاړ شئ دغه سایټ نه ځان لپاره فری ټیکټ واخلئ. ګرانو کتونکو، د فری ټیکټ یا د ریزرو ټیکټ د اخیستلو په دغه 3 واړو سایټونو کې طریقه یو شان ده. زه به راشم ګرانو کتونکو او دلته کې به تاسو ته د قطر ایروی نه د فری ټیکټ اخیستلو طریقه وښیم. وګورئ ګرانو کتونکو، کله چې تاسو دغه ویب سایټ راخلاص کړئ، بیا به دغسې لاندې راشي. وګورئ ګرانو کتونکو، فرام کوم ځای نه تاسو غواړئ چې پرواز وکړئ یا د کوم ځای نه تاسو غواړئ چې الوتنه وکړئ، نو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو د مختلفو هیوادونو نه کولی شئ چې لاړ شئ. زه ورته فار اګزامپل THR یعنې تهران نه غواړم چې پرواز وکړم، نو دلته کې وګورئ THR چې کله ما ولیکو، دلته کې زما سره تهران راغی. فرام تهران، له تهران نه ټو کوم ځای ته غواړئ ګرانو کتونکو، نو دلته کې تاسو چې هر ځای ته پرواز کوئ هماغه ځای به ورته انتخاب کړئ. زه ورته IST لیکمه، یعنې استنبول. نو استنبول کې ګرانو کتونکو 2 میدان هوایي دي. هر یو میدان هوایي کې چې تاسو غواړئ چې هلته پرواز وکړئ، هماغه ورته له دې نه انتخابوئ. زه ورته اول نمبر یې انتخابوم. بیا لازم ګرانو کتونکو ټریپ، ستاسو دغه سفر د څه ډول سفر وي. دلته کې 3 ډوله سفرونه شته دی. یو ریټرن چې واپسي هم لري، لاړ شئ او تاسو بیرته راشئ، یعنې 2 طرفه ټیکټ. که چیرې تاسو غواړئ چې ریزرو یې کړئ، نو دلته کې به تاسو ریټرن واخلئ. 1 وی که چیرې تاسو غواړئ چې یو طرفه ټیکټ واخلئ. او مولټي سیټي، که چیرې تاسو غواړئ چې د 100 ښارونو ټیکټ په یو ځای واخلئ، نو مولټي سیټي هم اخیستلی شئ. دلته به ګرانو کتونکو موږ ورته ریټرن انتخاب کړو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډیپارچر ډیټ دی او ریټرن ډیټ دی. ډیپارچر ډیټ هغه تاریخ دی چې تاسو په هغه تاریخ باندې کولی شئ سفر وکړئ. بل ګرانو کتونکو دلته زموږ سره ریټرن ډیټ دی. ریټرن ډیټ هغه تاریخ دی چې په دغه تاریخ باندې تاسو بیرته راواپس کیږئ. نو دغه دواړه تاریخونه ضروري دي ګرانو کتونکو، دا به تاسو ورته انتخاب کړئ. د مثال په ډول باندې ګرانو کتونکو زه ورته ډیپارچر ډیټ کې 29 د جنوري د 2023 کال انتخابوم. بیا لازم ګرانو کتونکو ریټرن ډیټ ته په ریټرن ډیټ باندې داسې کلیک اخلم. کله چې ریټرن ډیټ باندې کلیک واخستو، د مثال په ډول زه غواړم چې د تهران نه استنبول ته 3 میاشتو لپاره سفر ولرم، نو جنوري، فبروري، مارچ ته راځم او د مارچ 21 تاریخ ورته داسې انتخابوم. کله چې ګرانو کتونکو تاسو ډیپارچر او ریټرن ډیټ انتخاب کړئ، بیا به راشئ پیسنجر باندې به کلیک واخلئ. د مسافر ډول یا نوعیت دلته انتخابیږي. هغه کسان چې عمر یې د 12 کلونو زیات وي هغې ته اډلټ ویل کېږي، چې هر څومره کسان وي تاسو به دې ځای کې انتخاب کړئ. داسې
له دې نه وروسته ګرانو کتونکو چایلډ یا ماشومان هغه کسانو ته ویل کیږي چې د 2 نه واخله تر 11 کلونو پورې عمر وي. 2 کلن نه واخله تر 11 کلنه پورې نو دې ته چایلډ ویل کیږي. ګرانو کتونکو دا ځکه ورته انتخابیږي چې دغه هر یو ټیکټ خپل قیمت لري. بل ګورئ ګرانو کتونکو انفانټ انډر 2 years که چیرې تاسو سره داسې ماشومان وي چې هغه د 2 کلونو عمر کم وي نو دغه باندې پیس نشته دی ګرانو کتونکو، دا هم تاسو له دې انتخابولی شئ. نو د سفر وخت کې که چیرې تاسو سره ماشومان یا فامیل وي نو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د ټولو لپاره یو ټیکټ ریزرو کړئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځئ د ټیکټ کلاس یا ډول ته. دلته ګرانو کتونکو زموږ سره 2 ډوله ټیکټونه دي، یو اکانومي دی او بل پریمیم دی. نو اکانومي دا اقتصادي دی، ارزانه دی، او پریمیم چې دا د بزنس یا تجارانو لپاره دی چې هغوی ته بیا هلته په جاز یا الوتکه کې وی آی پي سیټونه او اضافي خدمات لري. نو ګرانو کتونکو زه ورته دلته اکانومي انتخابوم، له دې وروسته په کانفرم باندې کلیک اخلم. کله چې ګرانو کتونکو تاسو په کانفرم کلیک واخلئ دغه ټولې برخه انتخاب شي، بیا به راشئ شو فلایټ باندې به کلیک واخلئ. اوس به ګرانو کتونکو دلته کې موږ ته فلایټ مشخص کړي چې آیا په دغه تاریخ باندې د تهران نه استنبول ته فلایټ شته که نشته. نو دلته به تاسو لږ انتظار وکړئ ګرانو کتونکو، تاسو دلته کې دغسې یو بل پیج یا صفحه خلاصیږي. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو د تهران نه 26 تاریخ باندې هم فلایټ شته، 28 باندې هم شته، 28 باندې هم شته، په 29 باندې هم شته. او دلته کې ګرانو کتونکو کله چې بیا دغه ټیکټ تاسو غواړئ چې واخلئ نو دلته کې نرخ یا قیمت هم لیکلی دی. دا نرخ تاسو له دغه ځای نه بدلولی شئ په ایراني پیسو باندې، همداسې کولی شئ تاسو دا ډالر ته واړوئ. وګورئ ګرانو کتونکو د اخره برخه کې زه ورته US ډالر ورته انتخابوم، بیا داسې اپلای کوم. نو اوس به ګرانو کتونکو د ټیکټ قیمتونه موږ ته په ډالرو باندې وښیي. نو ګرانو کتونکو په 29 تاریخ باندې چې کوم ټیکټ موږ بوک کوو د هغې 333 ډالر ریټ دی. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو کله چې دغه تاریخ هر څه تاسو ته معلوم شو نو لاندې دلته کې راشئ، وګورئ ګرانو کتونکو دې ځای کې تاسو ته وخت هم لیکلی، فلایټ ډیټیلز یې درته لیکلی دی. او دلته وګورئ ګرانو کتونکو د دې ټیکټ بیا هم تاسو ته نوعیت درکړی که چیرې تاسو اکانومي یا اقتصادي ټیکټ اخلئ نو 333 ډالر به قیمت وي، او که چیرې بیا تاسو غواړئ چې تجارتي ټیکټ واخلئ نو 522 ډالر به د هغې قیمت وي. ګرانو کتونکو د مثال په ډول باندې زه غواړم چې اکانومي اقتصادي ټیکټ ځان لپاره واخلم، نو دې باندې به داسې کلیک واخلئ. تاسو کله چې په دې باندې کلیک واخلو نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو په اکانومي کې هم څو کټګوري دي، تاسو له دې نه انتخابولی شئ. زه به دلته راشم ګرانو کتونکو اکانومي کلاسیک سلیکټ فیر باندې به داسې کلیک واخلو. نو وګورئ ګرانو کتونکو زمونږ د یو طرف ټیکټ چې و هغه زموږ سره ګرانو کتونکو ریزرو شو. اوس که چیرته موږ غواړو چې بیرته کې د واپسۍ ټیکټ هم دې سره واخلو نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو تاسو ته ریټونه ټول درکړي دي. زه راځم د واپسۍ ټیکټ چې دی هغه هم دغه ارزانه یې اخلم 351. بیا راځم سلیکټ فیر باندې داسې کلیک اخلم. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به لږ انتظار وکړئ. اوس به تاسو ته د ټیکټ مکمل معلومات راشي. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو پیسنجر ډیټیلز د مشتری مکمل معلومات. نو تاسو به داسې لاندې راشئ، دلته به خپل معلومات ورکړئ. لکه زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو غواړم چې نارینه لپاره یا د سړي لپاره دا ټیکټ واخلم نو MR مې ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو مستر، مس او مرسس هر څه دلته انتخابولی شئ. نو ما ورته MR انتخاب کړئ. اوس به ګرانو کتونکو دغه برخه کې تاسو ورته خپل نوم ولیکئ. نو دلته کې زموږ نه فرست نیم غواړي، زه به دلته خپل نوم ولیکم. بیا به ټب واخلم ګرانو کتونکو او دې برخه کې ورته خپل تخلص هم ولیکم. دلته به تاسو ټول هغه معلومات ورسوئ کوم چې ستاسو په پاسپورټ کې وي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به خپل د پیدایښت کال ورته ورسوئ چې ستاسو په پاسپورټ کې هر څه وي هغه به دلته ورسوئ. نو دې برخه کې ګرانو کتونکو ډیټ اف برډ مې د خپل پاسپورټ نه ورسول. دې نه وروسته تاسو راځئ نیشنلټي، زه ورته افغانستان انتخابوم. تاسو چې د هر ځای یاستئ دلته ورته نیشنلټي انتخاب کړئ. میل فیمیل کې که چیرې تاسو دلته کې دا د زنانه لپاره بوک کوئ نو دلته ورته فیمیل انتخاب کړئ. نو دا خو موږ د نارینه یا سړي لپاره بوک کړی، ما ورته تیار میل انتخاب کړی. پاسپورټ ډیټیلز، پاسپورټ نمبر، دې برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پاسپورټ مکمل نمبر ورسوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به خپل د پاسپورټ ایکسپایري ډیټ یا د ختم نیټه ولیکئ. ګرانو کتونکو زه راځم دلته ورته لیکم.
دلته به ګرانو کتونکو دغه ټول معلومات تاسو د پاسپورټ نه ورسوئ. فار ایگزامپل ما ورته خپل د پاسپورټ ایکسپایري ډیټ دلته کې ولیکلو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ټراول ډاکومنټ، تاسو چې کله سفر کوئ کوم اسناد له ځان سره لرئ نو دلته تاسو ورته پاسپورټ هم انتخابولی شئ. که ویزا هم راغلی وي ویزا هم ورته انتخابولی شئ. که ګرین کارډ ولرئ ګرین کارډ ورته انتخابولی شئ. نیشنل آی ډي کارډ که تذکره ولرئ تذکره ورته هم انتخابولی شئ. ما ورته ګرانو کتونکو پاسپورټ انتخاب کړ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو کانټري اف ریزیډنټ، اوس مهال چیرته اوسیږئ. که افغانستان کې اوسیږئ افغانستان به ولیکئ، که ایران کې اوسیږئ ایران، که قطر، که هر ځای کې اوسیږئ. زه ورته ګرانو کتونکو د مثال په ډول ایران انتخابوم. له دې نه وروسته وګورئ ګرانو کتونکو کانټیکټ ډیټیلز کې زما نوم تیار راغلی، ځکه بره مونږ ولیکلو دلته اول لازمه خپل د موبایل نمبر ورته لیکمه. نو کانټري کوډ کې ورته افغانستان انتخابوم، بیا دلته راځمه او دې برخه کې ورته خپل د موبایل نمبر داسې لیکم. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو که چیرې تاسو ایمیل ادرس ولرئ ایمیل ادرس به هم دلته کې ټایپ کړئ. ګرانو کتونکو ما ورته خپل ایمیل ادرس هم ولیک. دغه معلومات به لږ چک کړئ چې کوم ځای کې مو غلطي نه وي کړي. کله چې دا معلومات مکمل چک کړه بیا به راشئ په کانټینیو باندې به کلیک واخلئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو وریفای پسنجر ډیټیلز، تاسو به راشئ دلته به په کانټینیو باندې کلیک واخلئ. کله چې ګرانو کتونکو په کانټینیو باندې کلیک واخلو نو دلته کې تاسو ته د سیټ انتخاب راځي چې تاسو کولی شئ دې کې ځان لپاره سیټ انتخاب کړئ. نو دلته کې ګرانو کتونکو زه فلحال کوم سیټ نه انتخابوم، زه راځم لاندې دغلته په کانټینیو باندې کلیک اخلم. نو دغه ځای کې تاسو کولی شئ ځان لپاره سیټونه هم انتخاب کړئ. که چیرې تاسو غواړئ میرر سیټ انتخاب کړئ یا داسې نوره نو دلته تاسو انتخابولی شئ، خو زه نه انتخابوم. ګرانو کتونکو راځم په کانټینیو باندې داسې کلیک اخلم. ګرانو کتونکو وګورئ زمونږ ټیکټ دلته کې بوک شو. اوس به تاسو داسې لاندې راشئ او دلته به بیا هم په کانټینیو باندې کلیک واخلئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو ټریپ سمري، دغه زمونږ ګرانو کتونکو ټیکټ دلته کې ریزرو شو بالکل فری. تر دغه برخې پورې ګرانو کتونکو د ټیکټ ریزرو هیڅ مصارف نه لري. که چیرته ستاسو د سفر موده دقیقه معلومه وي، ستاسو ویزا راغلی وي، تاسو کولی شئ چې لاندې راشئ او دغه ټیکټ دلته کې ریزرو کړئ. ولې ګرانو کتونکو که چیرې تاسو غواړئ چې د برازیل یا د نورو هیوادونو بشردوستانه ویزا ترلاسه کړئ او په انټرویو کې تاسو نه د ټیکټ غوښتنه کوي نو ګرانو کتونکو تاسو دغه ټیکټ کولی شئ چې ځان سره هلته کې پرنټ کړئ ویسئ. د پرنټولو لپاره به ګرانو کتونکو تاسو دلته کې راشئ، ټریپ سمري دا به داسې ټول انتخاب کړئ. دغسې به لاندې راشئ ګرانو کتونکو، کانټیکټ ډیټیلز به نه راخلی، نور به ټول دغسې دا انتخاب کړئ. پیسنجر ډیټیلز پورې به دا داسې انتخاب کړئ. بیا به لاړ شئ ګرانو کتونکو د خپل کیبورډ نه به کنټرول پی باندې کلیک واخلئ. کله چې ګرانو کتونکو کنټرول پی باندې کلیک واخلئ دلته وګورئ ګرانو کتونکو ستاسو دغه ټیکټ دی دا دې نه کولی شي چې تاسو د ځان لپاره همدا اوس پرنټ هم کوئ، او که چیرې تاسو غواړئ چې پرنټ یې نه کوئ نو سیو ټو پی ډي اف باندې به داسې کلیک واخلئ ګرانو کتونکو. بیا به هم راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ او تاسو به ګرانو کتونکو دا په خپل کمپیوټر کې ځان سره یو برخه کې سیو کړئ. کله چې ګرانو کتونکو دا سیو کې اومدغه فایل به تاسو ځان سره پرنټ کړئ او دا به ځان سره کنسلګرۍ ته ویسئ ګرانو کتونکو. نو دا ستاسو د ټیکټ ریزرو شو، په دې باندې تاسو ته بشردوستانه او نورې ویزې هم درکوي. که چیرې ستاسو ویزا مخکې له مخکې راغلی نه وي او تاسو نه د ټیکټ د ریزرو غوښتنه کوي نو ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ټیکټ ځان ته ریزرو کړئ. دا وګورئ ګرانو کتونکو دا زموږ د ټیکټ ډیټیلز شو. دا به تاسو پی ډي اف کې واخلئ او بیا به پرنټ کړئ. که چیرې اوس مهال اخلئ نو دغه ځای کې به ټیک مارک باندې کلیک واخلئ، بیا به پرچیز باندې کلیک واخلئ. نو دې نه وروسته ګرانو کتونکو ستاسو نه ستاسو ډیبټ کارت یا ماسټر کارت یا کریډټ کارت غواړي او هلته کې به پیسې د دې ورکړئ او دا ټیکټ به ستاسو بوک شي. او همدغسې ګرانو کتونکو که چیرې تاسو وغواړئ چې د نورو ایرویو نه ټیکټ ریزرو کړئ نو همدغه طریقه ده ګرانو کتونکو. تاسو کولی شئ چې راشئ یونایټډ ایرلاین ته یا ترکش ایرلاین ته او دې ځای کې هم په همدغه طریقه باندې ټیکټ ریزرو کیږي. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامه.